السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ سورہ النساء آیت نمبر یوسلو وشتم آیت نمبر 127 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قل الله يفتيكم فيهن وما يتلى عليكم في الكتاب في يتامى النساء اللاتي لا تؤتونهن ما كتب لهن وترغبون أن تنكحوهن والمستضعفين من الولدان وأن تقوموا لليتامى بالقسط وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما. دماغی عزتمند اوریدونکو دې آیت کې الله فرمایي ويستفتونك في النساء او د خلق تانه تپوس کوي د خزو په باره کې. اصل کې په دې صورت کې د خزو ډېر مسائل بیان شول او بیا د یتیمانو باره کې تفصیل سره ذکر وشولو. نو دې ځکه الله تعالی تیر شوی چې کوم احکامات دي هغه باره کې یو قسم ته تاکیدن دا خبره کوي چې هغه احکامات چې مخکې تیر شوی دي په هغه احکاماتو باندې عمل وکړي. نو دا خلق تپوس کوي تانا د خزو په باره کې، یعنی د خزو د مسائلو په باره کې، د خزو د حقونو په باره کې، بیا خصوصا هغه جنکۍ چې هغه پلاران مړ شي دا غوی په باره کې، یا هغه مشومان یتیمان چې دا غوی پلاران مړ شي او دا بچی په کور کې پاتې شي، دا ټولي خبرې مخکې ذکر شوي دي او څه به دین آباد هم رچي. نو الله فرمایي چې قل الله یفتیکم، اے پیغمبره الله تعالی جواب در کوي تاسو ته، دی خلکو ته ویا چې الله تاسو ته د دې پوښتنې جواب در کوي فیهن په واره د دې خزو کې، وما او هغه حکم یتلا علیکم فی الکتاب چې بیان شي په تاسو باندې په کتاب کې. او کتاب نه مراد مفسرین فرمایي چې په دې کې سوره النساء ده، یعنی د خزو باره کې هغه احکامات چې په دې سوره النساء کې بیان شوي دي د هغه احکامات الله تعالی در یادوي تاسو ته چې هغه یاد ساتئ. فی یتام النساء د هغه خزو په باره کې چې هغه یتیمانی دي، اللاتی هغه خزی لا تؤتونهن ما کتب لهن، هغه خزی چې تاسو نویر کو هغه ته هغه شی چې فرض کړی شوی د هغه د پاره. و دې کې لګ په خبره باندې ځان پوي کو چې الله تعالی تاسو ته حکم کوي د هغه یتیمانو خزو په باره کې چې الله تعالی دا غوی د پاره کوم حقونه مقرر کړی دي په تاسو باندې، تاسو هغه حقونه نه پوره کوئ. په دې ځای کې خاص خبره ده چې مخکې مونږه تفصیل سره دا خبره کړی و چې په کوم کور کې به یو بچی داغه پلار بچی مړ شو، نو د دې پلار ورونه یعنی د دې بچی ترونه دا به دغه خزه چې کومه وا د کومه وريرا چې ورته پاتې شو، یا به دا ځان سره وساتله د د پاره چې د دې کوم میراث کې حصہ د پاغي باندې قبضه وکي، یا د پاره به ځان سره وساتله چې په خپل کور کې په نکاح کې د پاره چې د دې کوم پلار نه حصہ پاتې دا پاغه باندې دا قبضه وکي. یعنی دی بچیو ته حق خو به خود نه ور کولو، بلکې د اغوی چې کوم په میراث کې به حصہ و د پلار نه به پاتې و هغه د پاره به دوی غلشول. نو اغ مال او اغه وراثت قبضه کولو د پاره
دا خزا دا بچی دا به په کور کې یا وساره کا یا به په کور کې ځان د پاره په نکاح کړله چې دا ما په قبضه کې پاتې شي کم از کم نو هغه ته به هیڅ حق نه ورکولو. یو دا خبره شو. دویمه خبره دا شولا چې بیا کوم هغه مشومان چې هغه نران مشومان یا خځې مشومان وړي یتیمان بچ پاتې شو هغه ته به د پلار په میراث کې چې کومه حساب پاتې شولا هغه باندې به د ترونو قبضه وکړه هغه ته به حصہ نه ورکوله. دا مختلفو طریقو سره به دا خبره کېدلې. نو بیا الله فرمایي مخکې وضاحت کوي وترغبون ان تنکحوهن او مینا کوي تاسو چې تاسو نکاح وکړي د یتیمانو د جنکیو سره. دا ګوره تاسو دوی سره نکاح کوي د لپاره چې تاسو په زړه کې لالچ تا تاسو په زړه کې د دوی په مال باندې قبضه ده دوی ته تاسو حق نه ورکوي بلکې حقونه تاسو راخلي. والمستضعفين من الولدان او حکم کوي الله تعالی تاسو ته د وړو امشومانو الکانو په باره کې چې هغه یتیمان پاتې شي په کور کې نو دوی سره زیاته مکو. د دوی د تعلیم د دوی د تربیت د دوی د رزق د دوی د کپړو او د دوی نه پلار نه چې کوم مال پاتې دا هغه ورته محفوظ وسته بلکې هغه ورته په روزګار کې استعمال کا چې دوی لویږي چې هغه مال ورته ډیر شي چې هغه کې برکت راشي. نو دوی وداسې کول چې په هغه باندې به پخپله قبضه وکړلې هغه مشومان ته به خود نه ورکول چې پخپله به ور باندې قبضه وکړلې. او دیجه کې ضمنن کې زی وابله خبره تاسو ته کومه اکثر چې کله پلاران مړ شي او د دې پلار ژوندې ده نو دا بیا چونکه په میراث کې د دې مشومانو د نیکه په میراث کې د دې یتیمانو حصہ خو نه کیږي شریعت کې بیا د خلق د یتیمان بالکل وبسي. نو الله پاک یتیم باره کې بار بار خبره کړی ده چې که په میراث کې حصہ نه هم کیږي خو دوی سره به تاسو احسان کوئ دوی سره به تاسو ښه سلوک کوئ. کله د میراث تقسیم کوئ هر کس دوی ته خپل طرف نویر کیږي شه نو چې هر کس خپل طرف نویر کی نو یتیم ته به ډیر څه ملاو شي ډیر څه به ملاو شي یتیم ته. او بیا الله فرمایي چې وان تقوموا لليتامى بالقسط او تاسو قائم اوسئ تاسو مضبوط اوسئ. ان تقوم مطلب دا ده چې داس یو نظام په خپل کورونو کې په خپل خاندانونو کې په خپل معاشره کې جوړ کړئ چې یتیمانو سره انصاف وشي یتیمانو سره چوک زیاته ونه کی یتیمانو سره چوک ظلم ونه کی یتیمانو مال څوک نه خوري او یتیمانو سره احسان وکړل شي چې تاسو هغه ته خپل طرف نه ورکول کوي چې هغه صبر الوي شي چې هغه ته د احساس مو نشي چې مونږه یتیمان یو کنه مونږ نه یو داسې قسم ته سلوک هغه سره وکي هر لحاظ سره. وما تفعلوا من خير او هغه چې تاسو کوي ایوانی کی یعنی هر نیکی چې تاسو کوي فإن الله كان به عليما نو بشک الله تعالی په نیکی باندې خبر ده. نیکی نه ضایع کیږي نیکی بالکل نه ضایع کیږي خو چې په کومې نیکی کې اخلاص وي کومه نیکی چې هغه د شریعت مطابق وي هغه کې ریا نه وي نو هغه نیکی چې هغه الله نه ضایع کوي هغه اجر الله تعالی خامخاور کوي. اوس تاسو ترجمه ته متوجه شو. ويستفتونک او د خلق تپوس کوي تا نه فن نساء د خذو په باره کې یعنی د خذو د احکاماتو په باره کې نو قل تور توي پیغمبر الله یفتیکم فیهن چې الله تعالی جواب درکوي تاسو ته د دې خذو په باره کې وما او هغه حکم درته دریادوي یتلا علیکم فی الکتاب چې کوم بیان شوی د په کتاب کې فی یتام النساء په باره د یتیمانو خذو کې اللاتی اغه خذی لا تؤتونهن چې تاسو نه ورکوي هغه ته ما اغه حق یا اغه حصہ کوتب لهن چې فرض کړی شوی د پاره د هغه یا مقرر کړی شوی د پاره د هغه وترغبون او تاسو مینا کوي ان تنکحوهن چې تاسو په نکاح کې واخلې د یتیمان خذی والمستضعفین او حکم کوي الله تعالی په باره دغه کمزوري
من الولدانی چې هغه وړ هلکان دي وان تقوموا او دا حکم کوي الله تعالی تاسو ته چې تاسو قائم اوسئ لیلیتاما د پاره د یتیمانو بالقسط په انصاف سره وما تفعلوا من خير او هغه چې کوي تاسو یوانی کی فإن الله نبشک الله تعالی کان دا به پاغي نکی سره علیما خبر. الله د پدې سبق باندې متا پویا او الله د پدې باندې عمل کولو توفیق راکړي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین. آمین.